ایران نه خدای د مظلوم افغانانو بدله واخیسته، خو څنګه او چیرته او څه ورسره وشول د هر څه د ویډیو کې. سلامونه قدرمنو کتونکو، مخکې له دې چې پوره ویډیو وګورو اوس سبسکرایب کړئ. موږ مسلمانان یو، په دې باور لرو چې ډیر کله انسان څخه د بدو اعمالو بدله خدای په دې دنیا هم اخلي، او د پښتو هم څخه متل دی وایي څه چې کري هغه بریبي. ایران دومره ظالم دی چې اسرائیل پر شرف لري او بیا خاص په هغوی ډیر ظلم کوي چې بې وسۍ او بې کسۍ کې ژوند کوي. څومره افغان مهاجرو چې ژوند کړی اکثر یې نشین شوي دي او له تعلیم بې برخې پاتې شوي دي. د تیر وخت کې 3 بې ساري ظلمونه وکړل. یو خوا یې لکونه افغانان په زور له خپل ملک څخه راویستل چې ټول افغانستان یې په کرونا اخته کړ. دوهم یې افغانان سیند ته واچول چې ډیر پکې مړه شول او یو څو پکې ژوندي راووتل او هغوی د ایران د وحشت کیسې ټولې دنیا ته وکړي. دریم ظلم یې تیره ورځ وکړ چې د افغان مهاجرو یو موټر یې وویشته او پکې ناست کسان یې د اور د لمبو خورا کړل. خو اوس تازه خبردار دی چې ایراني چارواکي وایي د دوی یوه سوداګریزه بیړۍ د عراق په اوبو کې له خپلې ټولې عملې سره غرقه شوې ده. یو کس وژل شوی او 2 نور ورګدي. د ایراني رسنیو په وینا په دې بیړۍ کې 850 ټنه توکي بار وه. ایرنا خبري اژانس د ایران د بندرونو او بحرونو سازمان د سمندري چارو عمومي رئیس نادر پسند له قوله د دې بیړۍ غرقېدل تایید کړي دي. دغه چارواکي ویلي چې د بهبهان په نوم د بار وړونکې بیړۍ د 3 شنبې په ورځ په عراق کې له ام القصر بندر څخه د ایران خرم خاته مزل پیل کړی وه چې په لاره کې د خور عبدالله په نوم سیمه کې په اوبو کې غرقه شوه. دغه سیمه عراق له کویت څخه جلا کوي. تر اوسه د بیړۍ د غرقېدلو اصلي علت معلوم نه دی، خو تر دې وړاندې هم ایران خپله یوه جنګي بیړۍ په تېروتنې سره ویشتلې وه. تر هغه وړاندې یو مسافر وړونکې الوتکه ویشته. او همداسې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ایران کې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو د سوځولو غبرګونکي ویلي یو شمېر افغان سیاسیونو د قاسم سلیماني او جنرال حمید ګل په وژلو اوښکې بهولې او توی کړې، خو اوس د عامو افغانانو په وژلو چوپه خوله دي. هغه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي بدبختانه موږ تل خراب ګاونډیان درلودل ځکه چې موږ خپله ښه مالکان نه وو او نه هم یو. د هغه په خبره دلته لوړ رتبه کسانو د قاسم سلیماني او جنرال حمید ګل په مړینې اوښکې تویولي، خو د دې ناوړه ګاونډیو څخه زموږ د غریب بېواسه او بېګناه افغانانو د مرګ پوښتنه هیچا ونه کړه او غلي پرې پاتې دي. او بلخوا تازه خبر دا هم دی چې ایران کې د سختې ګرمۍ له امله په طبیعي ډول ځنګلونو اور اخیستی دی. دا اور د جمعې په ورځ لګېدلی چې کنټرول شوی، خو اټکل شته چې بیا به اور واخلي. د ویډیو تر پای لیدلو مو مننه. لایک یې کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ د چینل سبسکرایب مه هېروئ. تر بیا مو په لوی رب سپارم.